قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیک. پر پکتیکا د پاکستان هوایي بریدونه طالبانو د 40 کسانو وژل کېدل منلي. د ښځینه‌وو پر کار د بندیز کرندیکر وایي دا کړنه د افغانستان روان ناورین لا پسې ژوروي. د طالبانو ورځ تر بلې زیاتېدونکي بندیزونه دغې ډلې په کندهار کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه بند کړل. او زيلنسکي وایي د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا تر 3000 ډیر پوځیان ټپیانه وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو مرستیال بیان حمدالله فطرت د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 40 کسانو وژل کېدل منلي دي. فطرت د چهارشنبې ورځ ویلي چې پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پر 4 کلیو بمباري کړې ده. هغه زیاته کړې چې په وژل شویو کې ډېری ماشومان او ښځې دي. له دې مخکې سرچینو اشتسو ورځپاڼې ته ویلي وو چې پاکستاني جیټ الوتکو د برمل ولسوالۍ پر 7 کلو بمباري کړې ده. د سرچینو په وینا په دغه بریدونو کې استوګنیزې ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللي دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ له بریدونو مخکې په پکتیکا کې مخابراتي شبکې پرې شوې وې. د یادونې ده چې تېره شپه د پاکستان جنګي الوتکو د دغه ولایت د برمل ولسوالۍ 6 کلي او د خوست په ځینو برخو کې بمبارۍ کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافیری کرندیکر ویلي چې په نادولتي بنسټونو کې د ښځو پر کار کولو لګېدلی بندیز د افغانستان روان بحران لا پسې ژوروي. لیکر د سېشنبې ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په نادولتي موسسو کې د میرمنو پر کار لګېدلی بندیز د بې شمېره وګړو پر ژوند اغېز کړی دی. نوموړي ټینګار کړی چې ښځې د بشرپاله هڅو لپاره اړینې دي. لیکر زیاته کړې چې د افغانستان باثباته او سوکاله راتلونکی د ښځو له ونډې پرته ناشونې ده. د امریکا سفارت شارج دافیری زیاته کړې چې هیواد یې د افغان میرمنو ترڅنګ ولاړ دی. طالبانو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کندهار سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې خپل فعالیتونه بند کړي او روانې پروژې د کورنیو نادولتي بنسټونو ته وسپاري. سرچینو د چهارشنبې ورځ اشتسو ورځپاڼې ته وویل چې د کندهار لپاره د طالبانو والي ملا شیرین اخوند په یو لیک کې نړیوال بنسټونه د فعالیتونو بندېدو ته اړ کړي دي. د سرچینو په وینا دا لیک د ملا شیرین په امر په کندهار کې د طالبانو د اقتصاد ریاست لخوا لیږل شوی دی. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا پریکړه په کندهار کې د طالبانو د کابینې غړو او د دغې ډلې د مشر ترمنځ له څو غونډو وروسته شوې ده. طالبانو ویلي چې نړیوال بنسټونه باید د 2015 زېږدیز کال لپاره خپلې پروژې کورنیو بنسټونو ته وسپاري. له دې مخکې سرچینو اشتسو ورځپاڼې ته ویلي وو چې د طالبانو مشر نړیوال سازمانونه په جاسوسۍ تورنوي او پلان لري څو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د هغوی فعالیتونه بند کړي. نړیوالو بنسټونو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه بند کړي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا تر 3000 ډیر پوځیان ټپیانه وژل شوي دي. نیویارک پوسټ د سېشنبې ورځ راپور ورکړی چې شمالي کوریا هڅه کوي څو د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ لپاره نور سرتیري او وسلې واستوي. زيلنسکي ویلي د شمالي کوریا د وژل شویو سرتیرو شمیر د هغه څه په پرتله لوړ دی چې د سویلي کوریا د استخباراتو ادارې اعلان کړی ده. هغه په ډاګه کړی چې دغه شمیر څه باندې 3000 تنو ته رسیږي. زيلنسکي ویلي د روسیې پوځ د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د وژل شویو پوځیانو مخونه د هغوی د هویت د پټولو لپاره سوځوي. تېره ورځ امریکایي رسنیو د سویلي کوریا د پوځ په حواله راپور ورکړی و چې پیونګیانګ هڅه کوي څو د ځانمرګو ډرون په ګډون نور پوځي ځواکونه او وسلې روسیې ته واستوي. شمالي کوریا تر دې مخکې هم د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ لپاره سرتیري استولي وو. سیول وایي چې مسکو او پیونګیانګ د خپلو پوځي وړتیاو زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي. دغه هیواد ادعا کوي چې که د دوی ترمنځ همکاري بنده نشي دا به د سیمې او نړۍ لپاره لوی ګواښ وي. قدرمنو لیدونکو زموږ د دې مهال مهم خبرونه دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم.